سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د کندهار د شهرا پر کنډک موټر بم چاودنه کې د پولیسو په ګډون 30 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. جو بایډن هم د امریکا د اوږدې جګړې په ختمولو او له افغانستانه د خپلو زیاتره سرتیرو په ایستلو ټینګار کړی دی. د افغانستان مالی وزارت وایي د ګمرکونو په عوایدو کې کموالی راغلی او 40 سلنه عواید ضایع کیږي. ولسي جرګې لومړی مرستیال او امنیتي ادارې د امنیت په تامین کې پاتې بللي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوې ادارې غوښتنه کړې چې طالبانو سره پر پریکړو او سولې بهیر بیا کتنه وکړي. د سنا جرګې جمهوریت پال غړي له ټرمپ غوښتي چې د ټاکنو پایلې ونه مني. د روسیې په پوځي اډه کې تر لفظي شخړې وروسته ډزو کې 3 تنه عسکر وژل شوي دي. سعودي او اسرائیلو بایډن ته د مبارکۍ ترڅنګ د اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. آذربایجان د ارمنستان له اوسنۍ ادارې سره سوله او اوربند بېمانه. د امریکا ولسمشر جو بایډن سپینې ماڼۍ ته د تګ چمتووالی نیسي. د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د څارنې پر برج برید کې 11 تنه وژل شوي دي. د خبرونو پای.